الرحمن الرحیم را بسو مرتاسی در ریاضیکی نه شروع کړی وې جمع مو ویله منفي مو ویل ضرب مو ویلی تقسیم مو ویل که ستاسو په یاد دغه رقم پرسنټیج فیصدي ویله یوه بله نښه ده توان دغه ته په انګلیسي کې چې ویل کېږي اکسپاوننټ ویل کېږي اکسپاوننټ په توان څه معنا لري توان خو دا دی که تاسې هغه د مکتب په اصطلاح باندې ورته وګورئ چې تاسې ویل دي چې ته مساوي اعداد ولرې د ضرب ده د هغه د لیکلو لنډې طریقې ته چې ویل کېږي توان ویل کېږي توان ښیي چې قاعده څو ځلې په خپل نفس کې ضرب ده که زه تاسو ته مثال درکړم زه درته وایم چې نه په توان د درې دا نه په توان د درې معنا دا دی چې دا نه درې وارې په خپل ځان کې ضرب چې نه ضرب نه دغه د توان معنا ده زما خبره مو انشاءالله سره خلاص اوس نو توان چې تاسو کاروئ مثلا ګوره زه دلته لیکم زه ورته مساوي دوه په توان د څلورې کراته یعنې دا معنا چې دا دوه څلور وارې په خپل ځان کې ضرب چې دوه څلور دوه اته دوه شپاړس په دوه کې دوه جیش دا داسې باره حسابونه اوس نو توان مرتض چې کارو مثلا فرض که تا ته یو څوک ورور درته وایي وایي زه یو کارټن ته ماته جوړ کړه پښتو ژبه کار نه کوي دا شارټکټ کې هم کله کله او نو سکسل بندی بیا راخلاصوي که کار وکړي بیا کوي که نه بیا اړی لنګویج ته به پرما دا ژبه انسټال کړم ځکه چې وخت دا غیر فعاله سي کار نه کوي اډ لنګویج پښتو انسټال کړه یس تا ته ورور وایي ته په دکان کار سره کوې اوس خو هغه د اختر شپې ده هغه پر چا مشکونه برابر چې خاص کلچې خانې سره تا ته وایي ته یو کارټن دی وایي په یو متر مکعب کې د یو سوال درڅه کوي په یو متر مکعب کې مثلا فرض کړه 450 دانې کلچې ځایږي ځای کېږي که چیرې موږ 3 متره په اندازه کارټن جوړ کړو نو څومره کلچې به ځای کړي زما خبره سر نسو خلاص مطلب دا شی دی چې دی تا ته وایي زه یو کارټن جوړوم اوس یو کارټن جوړوم په یو متر مکعب کې تاسو اندازه مات شوی دا کلچې چې 450 دانې ځایږي اوس نو دا په شرکتو په دې ټول کې دغه رقم شته دی تا ته وایي نو که چیرې موږ دا کارټن جوړ کړو چې دا کارټن بردوالی 3 مترې یا بردوالی یا جګوالی هر شی چې دی نو او دا کارټن مکعب شکل ولري یعنی کارټن که تاسو وګورئ کارټن هغه مکعب شکل لري ټول زولې سره مساوي د اکثره کارټنان نو دی تا ته د جې حجم راته پیدا کړي اوس چې موږ تاسو حجم معلومو حجم څه معنا لري طول ضرب عرض ضرب ارتفاع یعنی موږ تاسو چې همیشه چې تاسو د یو شي حجم معلوموئ تاسو داسې ویلی ده چې ارتفاع ضربوي تاسې دا ژبې چارګړی سړی یو مشکل پیښېږي ضرب یې که په طول پښتو ضرب عرض یعنی که ته دغه درې شیان سره ضرب کې دی تا ته حجم په لاس درکوي نو اوس چې موږ ته دا کارټن اندازه معلومو 3 سره زولې سره مساوي چې نو ته لنډه ولیکه چې 3 په توان د څو د 3 په توان د 3 توان په شپږ کې دی شپ شپږ وي په توان د 3 انټر کړه دغه کارټن که ته جوړ کې دا به 29 متره مکعب حجم ولري اوس په یو متر مکعب حجم کې څو کلچې ځایدلې 450 دانې ته راسه دغه خانه ضرب که په 450 کې نو ته به ورور ته وایې چې دا کارټن موږ جوړ کړو 12150 دانې کلچې ځای وي که دا کارټن موږ جوړ کړو چې 3 متره جګوالی او دی مکعب شکل نو په دغه کې به 12150 دانې کلچې ځای سي راته
یا مثلا تاسې یو ټانکۍ جوړوئ که تاسې یو ټانکۍ جوړوئ په هغه ټانکۍ مثلا تاسو ته وایي چې ورور پلار مو درته وایي چې مثلا تاسو اوس د یو ناحیې دپاره ټانکۍ ډیزاینوئ هغه تا ته وایي چې ته ټانکۍ جوړ کړه او ټانکۍ باید مکعب شکل ولري که چیرې مثلا ته ټانکۍ جوړ کړې چې مثلا تا ته دا ټانکۍ 4 متره جګوالی لري مکعب شکل دی ټول زونه مساوي دي درته معلوم که دا 100 لیټر اوبه ځای کولی شي 100 لیټر اوبه ځای کوي ته راولاړېږې دا خانه په توان د 3 انټر کړه 4 اوس په 1 متر مکعب کې 1000 لیټر اوبه ځایږي په 1 متر مکعب کې 1000 لیټر ځایږي مساوي دا خانه ضرب کوي در سره په 100 کې په 1000 لیټر کې ته ورته وایه که دغه ټانکۍ موږ جوړه کړو 4,000 لیټر اوبه به ځای کړي 4,000 لیټر د څو کورو اوبه څښي تقریبا په اوسط ډول یو کور 5,500 لیټر اوبه ځایي په اوسط ډول مثلا نو ته راولاړ شه دغه خانه تقسیم کړه پر 550 باندې دا تقریبا د 114 کورو دپاره کار کولی شي او که چیرې بیا زولې نه وي مساوي ستا ټانکۍ ته جوړی اوس لکه دا زموږ ته سیسیم چې دی ته دا معلومه د جې حجم څو دی ته به داسې جګوالی معلوم کړې چې 3.5 متر دی داسې بیا اوږدوالی معلوم کړې چې مثلا فرض کړه 10 متر دی داسې بیا بردوالی معلوم کړې چې 8 متر دی 8 ضرب 10 ضرب 3.5 چې هر څو سو د جې حجم د دا سیم حجم دونده کېږي سرم په خلاص ما وکړو حجم یا توان زه تاسو ته بله کا مثال درکوم توان تاسو په دې ډول هم کارولی سئ تاسو پام پر کړئ دا کږه واږه سړکان مثلا د کورو په مابینځ کې دی سړک وباسي دا کور نه ونړئ بیا دولت ډېر پیسې ورکړي استملاک کړي دا په دې خاطر چې دا دومره ګټې لري اوس ورته ګورئ مثلا پخوا که ستاسو په یاد وي دغه ته چې به تاسو تللی دا د چوکمده سره د جرو په مابین د سړک وتی دا مخکې نه مخکې به خلک هغه دغه په عیدګاه دروازې پر چوک پر تلل نه د ولایت مقام پر مخامخ پر دا سړک مثلا تاسو فرض کړئ که تاسې به داسې تللی سکندر پوهنتون ته نو تاسو مثال فرض کړئ داسې یو تصور وکړئ چې تاسو به 6 کیلومتره ولاړاست بیا به تاسو داسې هغه پر سړک باندې ولې پر سړک باندې داسې کار شولاست چې تاسو به پوهنتون ته رسېدلاست مثلا فرض کړئ چې تاسو به داسې ولاړلاست 15 کیلومتره چې تاسو به ټول ورځل اخر به دغه لار 100 کیلومتره وتسته نو باره به 100 کیلومتره لار تاسو طی کړې وه 11 کیلومتره 15 کیلومتره او 6 کیلومتره جمع کې 11 کیلومتره کې دولت را ولاړ سو په دا ځای کې سړک ورته وایستې خامخا چې دا داسې نه دی ایستلی امکان لږ به داسې کوږي لږ به داسې څه وي خو تر ډېره پورې هغه حسابونه داسې ورته برابرېږي دا چې سین جوړ سو قایم زاویه مثلث سین جوړ سو او تاسو که ویلی دی د قایم زاویې مثلث دپاره موږ یو قضیه درلودل د پیثاغورس په نامه سره پیغام دی ا مربع جمع ب مربع مساوي کېږي په س مربع سره یعنې دا ستا دا ا زوله دا چې بي زوله دا چې س زوله ده نو ته به راولاړ سې دا به مربع کې در سره یعنې 6 په توان د 2 به کې در سره دا د توان تر استعماله زه درته وایم چې دا د توان استعمال دی انټر که شپږ کېږي بیا به ته 15 مربع کې 15 کېږي په توان د 2 اوس به دې دواړه سره جمع کې ځکه موږ ویلو چې ا مربع جمع ب مربع مساوي کېږي په س مربع سره دا ښه اوس 1 سره دغه 1 ته څه داسې نه لیکل شوي دا تر 2 جذر لاندې دی د 2 جذر لاندې څخه مې مطلب دا شی دی که تاسې اکویشن ته راسئ 2 جذر مطلب دا شی دی چې ما زه پلاستس په مطلب صاحب در خلاص کم چې 2 جذر بیا ته سورک نسی دا 2 جذر دا اوس 1 دا معنا لري دا تر دغه جذر لاندې اوس ته که دا تر جذر باسې څنګه موږ تر جذر باسو دوې طریقې د جذر د ایستلو دپاره دي یو د 2 جذر دپاره موږ په اکسل کې فارمول لرو که دا 2 جذر دی 2 جذر خو پېژنئ چې نه یې لیکل سوی هغه 2 جذر دی 2 جذر به ته لیکې مساوي دا خانه دلته به ولیکې مساوي اس کیو آر ټي سکورټ معنا 2 جذر ته وشي ده کمه ده د دغه عدد قوس باندې ټیټه نو دا به 9.8 کیلومتر سي مخکې 11 کیلومتر او 100 کیلومتر لار وسپمېدل مساوي 11 منفي که 2 تقریبا 3 کیلومتر 3 کیلومتر او 100 متر لار وسپمېدل اوس نو څونه تیل مصرفېدل د ورځې څونه هوا خرابېدل څونه د خلکو وخت ضایع کېدی دا په دغه وسپمې یا زه لنډ درته انځوم سید احمد ته ورس داخلي ده ته یې پلار د مېزو دې خوا تېږي بیا داسې کټېږي وخت سم ډایرکټ داسې ورته دغه ته چې ویل کېږي دا د پیثاغورس قضیه او دا 2 جذر چې موږ وایسي دا هم په دې رقم وایستل تاسې 2 جذر بله کم هم ایستلی سئ مثلا که تا ته انم جذر در کړي مثال درته یم فرض که دلته تا در کړی دی تا ته 6 جذر در کړي تا ته 5 جذر در کړی دی ته دا جذرونه څنګه باسې
مسله مې دا دی فرض کړه تا خو د دویم جذر دپاره په اکسل کې فارمول درلودی ولې ته د دغه نور جذرو دپاره یې نه لرې. اوس مثلا دلته لیکل سوی دی دریم جذر دپاره موږ په اکسل کې فارمول نه لرو، د څلورم جذر دپاره یې نه لرو، لا اتنی جذرو دپاره په اکسل کې فارمول نشته. نو دریم جذر دپاره ستا د دویم جذر دپاره ستا نور نشته. اوس دغه جذرونه بیا موږ چې د جذر څخه ایسته کوو څنګه باسو؟ د دې دپاره که تاسو باید تاسو په مکتب کې یو طریقه ویلې ده، که تاسو ویلې په یا مو ده چې تاسو به چې غواړئ چې جذر په توان واړوئ، په توان تاسو داسې اړوئ دغه عدد چې هر څو دی دغه عدد تاسو خپله لیکئ، د جذر د نښې پر ځای باندې تاسو څه لیکئ؟ توان مو لیکئ. دغه عدد تاسو چیرې لیکئ؟ دغه عدد یو د جې توان څو دی د دغه عدده؟ توان یو دی، چې توان نه لیکل سوی هغه یو دی، دی توان نه لري. وینئ تاسې دلته توان نه لري، یعنې دغسې په توان نه دی لیکل سوی چې زه دلته ولیکم دوه. اوس دا توان بیا دوه دی، که چیرې نه و لیکل سوی آفرین توان یو دی. اوس د جې توان یو دی، ته چې دا لیکې دا چې ته د مکتب په طریقه لیکې، د مکتب په طریقه تاسو داسې ویلی دي چې اووه شپېته هر عدد چې دی مثلا اووه شپېته تقسیم دغه په توان یې ولیکه، په توان د څو یې لیکې؟ مثلا د جې توان یو تقسیم پر درې دغه توان دی. اوس نو چې هر جذر یې غوښتي بس همیشه دا په یاد کړي هغه عدد په توان یو تقسیم که دویم جذر غوښتي پر دوه، که دریم جذر غوښتي درې، که څلورم جذر غوښتي څلور، پنځه هر څوم جذر چې غوښتي پر هغو نه تقسیم کړه. نو په دې شرط چې دلته توان یو وي، که دغه توان بیا درې څلورو بیا به ته هغه عدد ولیکې. اوس که تا مثلا فرض کړه ټانکۍ تاسو جوړه کړې ده، تا ته ورور وایي چې مثلا ما یو کاټن جوړ کړی دی دغه اووه شپېته متر مکعب حجم لري. مثلا تاسې راواسئ په دوکان کار کوئ، مثلا هغه ټانکۍ ته رسول چې ورور دغه شی چې ما درته رسول دی د جې حجم دونه دی، تا ته ورور وایي ته دا معلوم کړه نو دا څونه جګوالي بولي دا کاټن زموږ په دا ځای کې ځایږي که یا ته راولاړېږې مساوي دا خانه. اوس دا چې ته توان ته اړې په توان یو تقسیم پر درې حجم خو نو په توان د درې راځي چې که دی ته به ورته وایې چې دا به څو مې ولیکئ یو وبخښه یو کار ورسره وکړئ مساوي دغه خانه قوس خلاص. دا بیا و چې موږ قوس خلاصوو ولې خلاصوو دا جلا خبر ده. دا خانه په توان قوس خلاص یو تقسیم پر درې قوس باندې انټر کړئ. نو د دغه کاټن جګوالی به څلور متري سرنوس په خلاص. تاسو به چیش کوئ مساوي به لیکئ، هغه عدد به لیکئ چې هر عدد یې په توان قوس خلاص توان به ولیکئ، بیا به قوس خلاص کړئ. څوم دی؟ یو تقسیم څلورم جذر معلوم که څلور، پنځم جذر معلوم که پنځه، دویم جذر معلوم ګورځه دویم جذر معلوموم د یو شپېتو دا درته یو شپېته په توان قوس خلاص یو تقسیم پر دوه دویم جذر مې پکار دی انټر یې کړه اووه اشاریه اته سرنوس خلاص په توان. بس د نن دپاره نور به انشاءالله د ریاضي نښې خلاص وي. سبا د خیر